په حرص کې ګټه نشته. د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمای لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها. یو ژوندی موجود تر هغه نمرې چې په دې دنیا کې رزق نه وي بشپړ شوی. نو حرص او اندېښنه د څه لپاره؟ په بل آیت کې الله تعالی فرمایي وکل شیء عنده بمقدار. د هر شي لپاره یو اندازه یو مقدار ټاکل شوی. نو ای انسان ولې د دنیا په حرص کې دومره غرق شوی چې خپل خدای او خپل پیغمبر درنه هېر ده، چې هغه تا ته وایي د هر شي لپاره یو مقدار یو اندازه ټاکل شوی، او پیغمبر دې درته وایي چې تر هغې نه مرې چې تر څو ستا رزق په دې دنیا کې وي. نو بیا حرص د څه لپاره؟ بل حدیث شریف کې راځي په دنیا کې په تا باندې هر غم راځي، هر بدبختي په تا باندې راځي، هر خفګان په تا باندې راځي، حتی چې یو وړوکی اغزی هم ستا په لاس او یا هم ستا په پښه یا د بدن په بل ځای کې ننوځي او تا ته درد درکوي، د دې اجر ثواب به هم الله تعالی ته درکوي. دومره غم او اندېښنه ولې کوو؟ تر ټولو نه بهترینه لار دا ده چې په الله تعالی توکل وکړو، د هغه لوري ته ورسو، له هغه نه یې وغواړو، نو موږ به او تاسو به په ژوند کې کامیابي ترلاسه کړو.